درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی ننګرهار ولایت ته سفر وکړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د ننګرهار ولایت مقام کې د یاد ولایت پوهنتون استادانو، علماو، قومي مشرانو او مخورو سره وکتل. قدرمن خلیفه صاحب ننګرهار کې له یادو لوریو سره په خبرو کې وویل چې ننګرهار د علم او کلتور کور او د علم او فن یو ادرس دی. هغه وویل چې ستونزې او نیمګړتیاوې شته، خو په صبر او حوصله به یې د له منځه تلو په موخه ګډ کار کوو. ستاسو په نیکو مشورو خوشحاله شوم. تاسو د زړه له اخلاصه وغږېدئ. موږ دلته خپلو مسؤلینو ته ولس سره د ښه چلند خبرې وکړې او سپارښتنې مو ورته وکړې. کومې ستونزې او غوښتنې چې زموږ اړوند دي انشاءالله ژر به یې حل کړو، او کومې خبرې یا پیغامونه مو چې شیخ صاحب ته لرل زه به یې ورسوم. د الکترونیکي تذکرو له معلوماتي سیسټم سره د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست سیسټم نښلولو په موخه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې او کورنیو چارو وزارت ترمنځ د همکاریو ګډ هوکړهلیک ترسره شو. یاد هوکړهلیک چې د هیوادوالو د هویت د تثبیت بهیر د چټکتیا او د پاسپورت د ویش په برخه کې د سرګردانۍ د مخنیوي په موخه ترسره شو. له دې وروسته هیوادوال کولی شي چې د پاسپورت اخیستلو پر مهال د تذکرو تایید د پاسپورت په لوی ریاست کې ترسره کړي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی لغمان کې د سفر پر مهال له چارواکو، علماو او قومي مخورو سره وکتل. قومي مشرانو د لغمان ولایت په ګډون ټول هیواد کې د سرتاسري امن ستاینه وکړه او ویل چې د اوسني وضعیت څخه په استفادې باید د وطن د بیا رغونې او هغه ژور وحدت د اعادې هڅې وشي چې په افغان ملت کې تر دې څو لسیزې ناورین د مخه حاکم و. خلیفه صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې د امیر المؤمنین حفظه الله په ځانګړې لارښوونه او مشورې سره مجاهدینو ته د اصلاحي سیمینارونو جوړولو په موخه یوه کمیټه رامنځته شوې چې له مخې به یې کشرانو مجاهدینو ته لازمې اصلاحي لارښوونې کیږي. هغه زیاته کړه چې د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اطاعت کې لوی فضیلت دی. زموږ د یووالي ریښې له اسلام سره تړلي دي، لکه څرنګه چې پرون مو خپل دین او ایمان په اتفاق ساتلی و، نن به هم هماغه وحدت او اتفاق ملت ته رسوو او ملي یووالی به په رښتینې توګه څرګندوو. دا وطن او وګړي زموږ دي، موږ د دوی یو. هغه چا چې په تیر 20 کلن جهادي پیر کې هم را سره ګډ مزل نه دی کړی زموږ دي او نه باید له پامه وغورځول شي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ معینیت مرستیال مولوي عبدالحق مخدوم په کاري سفر بامیان ته ولاړ. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې چې د یاد ولایت د والي عبدالله سرحدي په ګډون پکې مسؤلینو ګډون کړی و. ښاغلي مخدوم د یاد سفر موخه د بامیان ولایت د تصفیې او تشکیلاتي چارو پلي کېدل او د اړونده چارو ارزونه وبلله. د ملي پولیسو د وړتیا لوړونې کالج څخه 314 تنه مجاهدین او منصوبین له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. یادو منصوبینو په بېلابېلو مسلکي برخو کې یو نیم میاشتنۍ زده کړې ترلاسه کړي چې له فارغېدو وروسته به د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي. د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم د پولیسو سلګونه منصوبین له یاد مرکز څخه فارغ شوي وو. 59 تنه په نیشو روږدي چې پخوا له کابل ښار راټول شوي وو او د روږدو د درملنې او ملاتړ په 2000 بستریز او زر بستریز مرکزونو کې بستر وو. له درملنې وروسته د کورنیو چارو وزارت نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت لخوا د ګمارل شوي کمیټې له لورې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضریږو په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو. ښې چارې.